زابل کې ساعت لوېدلی ماشوم حیدر وفات شو. په زابل ولایت کې 4 ورځې مخکې د یوه کلي ساعت لوېدلی ماشوم حیدر مړی وموندل شو. مرستندویان له پرله پسې هڅو وروسته وتوانېدل چې د جمعې په سهار حیدر ته ورسېږي. په زابل کې یوه ځایي خبریال BBC ته وویل له څاه د راایستل کېدو پر مهال 6 کلن حیدر ساه نه اخیسته. مرستندویان وایي د پنجشنبې له ماپښین راهیسې په څاه کې د ماشوم غږ نه اورېدل کېدی. مرستندویانو ماشوم ته له رسېدو لپاره د هغه څاه په څنګ کې چې هغه پکې بند پاتې و یوه ژوره وکیندله او په پام کې وه چې له راایستل کېدو سملاسي وروسته به د درملنې لپاره په چورلکه کې پلازمینه کابل ته ولېږدول سي. د زابل د پولیسو ویاند ذبیح الله جوهر له AFP خبري اژانس سره په خبرو کې په دې هکله وویل کله چې د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل لومړی 100 دقیقو کې یې ساه اخیسته. روغتیاپالانو اکسیجن هم ورکړل خو کله چې ډاکټرانو چورلکې ته لېږداوه ساه یې ورکړه. ماشوم حیدر په لومړي سر کې د 25 متره ژورې څاه تلته لوېدلی و ازادانه خوځښت یې کولی سو خو د ژغورنې لپاره د یو ځای سویو کسانو لخوا د پړې په وسیله د راایستلو هڅې وضعیت لا پسې پیچلی کړه. ماشوم د ساه له تله 10 متره پورته به یو داسې ځای کې بند پاتې سو چې خورا تنګ و. په همدې حالت کې پر ماشوم 10 ساعته تیر سول چې بیا مرستندویان تر هغه ورسېدل خو د ساه نیمایي کې له ایسارېدو وروسته مرستندویان ونه توانېدل چې هغه ته خواړه یا اوبه ورسوي. پرون څو سرچینو BBC ته ویلي و چې د ماشوم حیدر روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی. ځایي روغتیاپال ډاکټر وزیر احمد درمان چې د حیدر د ژغورنې چارو کې ښکېل و تېره شپه ناوخته BBC سره په خبرو کې په دې هکله په مرکه کې وویل ماشوم له پرون غرمې راهیسې نه خوراک کړی دی او نه یې هم کم خوځښت لیدل سوی دی. د یادونې ده چې دغه ماشوم د زابل مرکز له کلا څخه 25 کیلومتره لرې په یوه کلي کې نږدې 10 متره ژور څاه ته لوېدلی و. د زابل پر مرستندویانو سربیره له کندهاره هم د پیښې ځای ته درانه ماشینونه لېږدول سوي وه چې د څاه په څنګ کې د کیندونو له لارې په څاه کې بند پاتې ماشوم ته د لارې موندلو هڅې کولې خو نن جمعه په ناکامي پای ته ورسېدې. د ژغورنې د دغو عملیاتو د څار لپاره د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم سیمې ته ورغلي وه.